چې زمرد پیداوار دی په دې وطن کې مونږه لوږې تیرونه. قدرمنو دا مهال زه د وطن د ښکلاګانو په یوه بله لړۍ کې کاږ نومې یوه سیمه ده، ډېر لوی اوچتوالی دی، ګیر چاپېره تاسو دا غرونه لیدی شئ. زه هلته ولاړ یم. دا په ویلیج کونسل باسی کې راځي او په یونین کونسل الپورې کې راځي، کوم چې د ضلع شانګلې سر ښار هم دی. زمونږ د دغه غني خاورې د دغه ګل وطن کمې بدقسمتۍ به تر تاسو در رسومه. بیا په تیره زمونږ سیاستمدار چې هغو د دې خاورې د دغه غریب ولس نه ووټ واخلي، خو بیا هم زما په دغه تک شین وطن کې، زما په دغه ګل او ښکلي وطن کې زما خلک د کولې مزدوران دي، زما خلک تورو درنګونو ته لاندې کوزیږي. دغه وطن دا بدقسمتۍ به څوک ختموي؟ زمونږ او ستاسو په دې کې څه کردار جوړیږي، په دغه باندې به تفصیلي خبرې کوو. د دې ځای یو ځایي ډېر تکړه خبریال جرنالست راسره ولاړ دی، فضلي ربي صاحب. تاسو یې کله کله د ویډیوګانو د لارې وینئ. فضلي ربي صاحب سلام علیکم. خوشحاله راته اوسئ، چونکې موږ بیا راځو او دغه زمونږ فرض دی چې د دغه سیمې دا احوال د خلکو سره شریک کو. یو خو ما د دې روډ ولید، یقین وکړه چې انسان پرې ډېر زیات یېرېږي او زما فکر نه راځي چې زمونږ یو سیاسي کس دا جرأت وکړي، دا زړه وکړي چې په دې روډ باندې په ګاډي کې راشي، ځکه چې هغه خو د مرګ سره لوبې کول دي. د دې سیمې داسې لوی کمې محرومۍ دي، په لنډو ټکو کې راسره هغه شریکې. څنګه چې تاسو ذکر وکړو، اهمه مسله خو د روډ ده چې کوم د خلکو معیشت، د خلکو روزمره ژوند، د هغې اسپتال ته تګ، د هغې سکول ته تګ، د هغې نور چې کوم مارکیټ ایکسس دی یا د نور علاقې سره چې د هغې کوم تګ راتګ دی، د دې روډ د لاسه دی. چې دا روډ کله ښه شي، د دې خلکو معیشت به ښه شي، د دې خلکو صحت به ښه شي، د دې علاقې نورې محرومیانې به د دې سره ښه شي. د ټول نه اهمه مسله زما په خیال په دې د فرسټ پرایورټي کې دا روډ ټیک کول دي. چونکې د دې روډ اهمیت دا دی چې دا باسی یونین ویلیج کونسل د لیلوڼۍ سره لینک کوي، ټچ کوي، د شاپور سره ټچ کوي. بیا دلته چې کوم ټورسټ کوم ځای چېرته ځي، ټورسټ سپاټ دی جبه، د جبه هم د دې دا روډ لینک کوي د باسی، بیلې بابا، دولت کلی، پیرآباد چې څومره علاقې دي، که دا روډ جوړ شي نو هغه به په دې روډ باندې په ډېر اسانه تګ کوي دغه جبې ته. او نو د دې خلکو چې کله ټوریزم ډیولپ شي، د دې خلکو اکنامیک به ډیولپ شي. زیاته مننه کومه قدرمنو. زه به د دې ځای یو ځایي ډرایور سره هم خبرې اترې کومه چې هغه څومره په مشکله کې راځي، هغه لوکل ډرایور دی، راسره اوسئ. نو زموږ ته ټول نه غټه مسله چې دا نو دا تقریبا ډېره غټه آبادي پرته ده، او د هغه آبادي ته دا صرف یو روډ تل دی، خو دا یو داسې روډ دی چې زه به تاسو ته دا ووایم چې سهار چې کله هم موږ راځو یا زموږ هر یو ډرایور چې راځي، نو هغه یو د کور نه داسې اجازت رالی چې زه په هغه دې روډ باندې ځم او هغه یو مرګ سره چې دی نو لوبې کولي. نو ډېر زیات خطرناک روډ دی او تر دې پورې چې کوم زیات سیریس مریض موږ په دې ګاډي کې نه شو وړی، هغه دپاره مونږ بیا د کټ سیسټم کو، ځکه روډ ډېر زیات بې انتها خراب دی او آبادي دلته چې دی نو ډېره زیاته ده او هر وخت چې دی نو اکسیډنټونه چې ډېر زیات په دې روډ باندې وشو هم او کېږي هم. او دویمه دا چې دا داسې یوه علاقې ته به راختلی چې موږ چېرې جنت په شانتې علاقه ده، ډېره ښایسته علاقه ده، جبه نومې دی، ډېر کتونکي به یې چې دی نو هغه به یې پېژني، کېدای شي تلي ورته. دا ته یوه ستنۍ لار ده، یو ډېره دغه لار ده، خو روډ یې ډېر زیات خراب دی. زه یو دوه ماشومان چې مې ولیده، د هغو نه مې پوښتنې وکړې چې سکول چېرته دی، سکول څومره لرې دی. د دیو په دغه تته ژبه باندې د دیو احساس تر تاسو در رسومه، په دې دومره لوی هایټ باندې، په دې اوچتوالي باندې د دې ماشومانو مستقبل څه کیدی شي. کیمرامین ته مې خواست دی چې د ماشومانو ته رانږدې شي. زویا نوم دې څه دی؟ لقمان په تیزه وایه. او ستاسو نوم دی زویا؟ فریال. په خوله کې دا لوپټه مه وهه. فریال څویم کې سبق وایي زویا؟ اول کې. سکول څومره لرې دی؟ بانډې ته ځئ؟ سکول بانډه کې دی؟ ګاډي کې ځئ که پیاده ځئ؟ پیاده ځئ. سهار چې روان شئ څه ټایم رسئ؟ چې د دې ځای نه څه ټایم روان شئ نو 10 بجې رسئ؟ 8 بجې چې روان شئ نو 10 بجې رسئ. او بیا واپس چې راځئ نو څه ټایم را رسئ؟ ډوډۍ در سره 1 بجه ډوډۍ در سره وي که ډوډۍ له بیا کور ته راځئ؟ ډوډۍ ځان سره وړئ، هغه بیا په لاره باندې خورئ، سکول کې خورئ. صحیح ده قدرمنو. دا ماشومان خپل احساس صحیح نشي انځور کولی، خو بیا هم چې په 8 بجې روان شي او 10 بجې زیره دی، مطلب دا چې 2 غنټې دیو په لاره باندې پیدل سفر کوي. د دیو د مستقبل تپوس موږ د چا نه وکړو؟ دا موږ د امیر مقام نه وکړو، دا د شوکت یوسفزي نه وکړو، دا د ډاکټر عباد نه وکړو، دا د فیصل زیب نه وکړو چې 2 غنټې دی وځي په دې غریبۍ کې، په دې نش نیمګړه کې. آیا دا به دغه سکول سر ته ورسوي او که نه؟ دغه سوال زه په تاسو باندې پرېږدم.